کراچۍ کې پر پوځي اډې له مرګونی برید وروسته روغتونونو ته د ژوبلو کسانو لیږدول. د پاکستان کراچۍ ښار کې د رنجرز نیمه پوځي ځواکونو پر مرکز وسلوال برید کې لږ تر لږه 3 امنیتي ځواکونه او همدومره وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي د یکشنبې شپې دغې برید کې 4 امنیتي ځواکونه او 1 بریدګر ژوبل دي. برید له دغې مرکز سره د یو موټر بم له جنګولو او چاودنې وروسته پیل شو او وروسته د ډزو تبادله پیل شوه. دغه پیښه ګلستان جوهر سیمه کې شوې چې پوهنتونونو او مهمو دولتي ادارو ته نږدې موقعیت لري. چاودنې او ډزو د سیمې خلک سخت ویرولي وو. हम बैठे हुए थे घर पे तो चाय वगैरह पी रहे थे तो जोरदार धमाके की आवाज. موږ په کور کې چای څښلو ناڅاپه یو ډیر زورور غږ واورېدل شو. وروسته سختې ډزې پیل شوې. ډیر وویریدو او حتی دننه ودانۍ کې نورې چاودنې هم وشوې. तो तकरीबन 2-3 धमाके अंदर और हुए. फिर मौके पर रेंजर्स भी पहुंच गई. د پاکستاني رسنیو د راپورټونو له مخې د بیګاني برید مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې پر غاړه اخیستی چې د ټي ټي پي جلا شوې ډله ګڼل کیږي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې یو نیول شوی بریدګر افغان او د ټي ټي پي غړی دی. د پاکستان پوځ ویلي د پیښې ځای ته د اضافي امنیتي ځواکونو په رسېدو سره سیمه کلابنده شوه او له څو شیبو نښتې وروسته ټول بریدګر له منځه یوړل شول. د پاکستان پوځ ویلي د دغې برید د عاملینو پر ضد به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. دا برید د پاکستان د بندري ښار کراچۍ له مهمو امنیتي پیښو ګڼل کیږي. داسې حال کې چې وروستیو کې دغه هیواد کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.